دا یو ورو سوال کړی دی او دا به اخرنی سوال والو چې زما ماما دی خپل ماما مې دی ای زما ماما زما د لور سره واده کولی شي او که نه الجواب ګوره دا خبره یاده کوي چې ماما د دې کس د دې خورۍ د دې لور سره واده نشي کولی ولې ماما د سړي دا ماما د هغه د بچو هم دی د هغه د زامنو د لوڼو دی قرآن کې الله هغه رشتې ذکر کړي دي هغه زنانه چې هغه په انسان باندې حرامي دي نو یو یې پکې ذکر کړې ده وبنات الاخ وبنات الاخت وبنات اخواتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت لونه د رور د سړي حرامي دي او لونه د خور حرامي دي نو علما وایي او دا قانون یاد کا لونه د خور خورزه د دې چې لاندې څومره لونه راځي د ټول او بچي راځي ټول په دې کې دننه راغلي نو د دې لور او یا د خورۍ لور دا هم په دغه کې دننه راغله نو دې ماما د هغه ټولو دپاره دی ورسېدی پرې که نه یو سړی دی د هغه خورۍ دی او د هغه خورۍ لور ده دی وایي زه د خورۍ د لور سره واده کوم کولی شي ولې نشي کولی ځکه چې دی د هغې ماما دی اگر که زمون خلک ورته پښتانه ورته نیکه وایي وایي دی په رشته کې دی څه دی نیکه دی دا د پښتنو خبره ده هسې عرف کې دي چې دی نیکه کېږي نور دی صحیح څه دی دی ماما دی د پلار ماما د دې زوی ماما دی او د دې لورې ماما دی دا خو زمونږ عرف مطابق موږ دا وایو چې دی نیکه کېږي موږ دغه ته وګورو چې دی د پلار هغه ماما دی او دا داسې او دا داسې دی بس نیکه کېږي نور شرعي مسله دا ده چې دی د دې ټولو لاندې چې څومره م را روان دي چې څومره م را روان دي لکه یو سړی دی د هغه د خورۍ د زوی د زوی د زوی د زوی د زوی لور ده نکاح ورسره جایز ده ولې نه جایز دی د ټولو ماما دی پوه شوې په دې کې نو الله دې موږ پوه کړي په دین باندې او په دې مسلو باندې ځان پوه کول اسان کار دی او ګران دی هغه چاته چې توفیق ورسره د الله نه وي والعیاذ بالله او بل شوق یې نه لکه په دې کار نه کېږي چې زه 40 منټه او 30 منټه درس ته کېناستم او بیا اورم نه کتاب ګورم نه د علماو مجالسو ته نظم د بل عالم درس له نظم بیان نه اورم د یو عالم ویډیو نه ګورم او زما نه دې په نیمه ګنټه درس باندې څه جوړ شي عالم جوړ شي دا خو نه کېږي علماو خو په علم پسې سمې سختې تېرې کړي ځکه الله هغوی دغه اوچت مقام ته رسولی دي مالونه یې لګولی دي وختونه یې قربان کړي دي مزې ټولې خپلې قربانې کړي نو د هغې نه بعد بیا دغه ځي ته دغه مرحلې ته ورسي چې الله ورته دا مسلې په ذهن کې کېږي او دا مسلې زمونږ د مولیانو کوتاهي ده او د عوامو هم ده دا قسمه مسلې زم چې اکثر ملګري به اول پیره اوري که نه سم خیال چا اورېدلي دا مسلې ما نه دي اورېدلي دغه یو روټیني خطبه ده هغې کار روان دی او په خطبه کې هم د خپل تنظیم صفتونه کوه زمونږ پلانې مولانا او زمونږ پلانې او هغه په خوب کې ولید او هغه له پیغمبر راغی او هغه ته پټکې په سر کو او زنده آباد زنده آباد او مرد آباد او مرد آباد د هغه د خولې نه به سپیکر والي او زنده آباد مرد آباد به شروع شي او بیا امیلونه ور واچو او بیا پلانې راغی او پلانې لاړ او القاب دومره لقبونه یې وله ورکړي چې اووه خالي نشي وړی شیخ القرآن شیخ الحدیث شیخ العرب شیخ العجم او وکیل احناف او فاتح غیر مقلدیت او فاتح پلانه او فاتح پلانه او فاتح پلانه فصیح اللسان او لذیذ البیان او مناظر اسلام او وکیل اسلام او شیخ العرب والعجم او شیخ الكل
او اخر کې چې هغه راښکاري چې د عربي عبارت هم صحیح نه شي دا دومره لقبونه ده څه د الله نه یره پکار ده صرف په دې خو کار نه کي دا د علماو ذمهواري ده چې عوامو ته به دین ښیي د تنظیم قصې د خپل امیر قصې د خپلې جنډې قصې چې ځان له جوړه کړي د دې قصې پرېږده زنده‌باد مرده‌باد پرېږده خپلې باتورې قصې مه بیانوه منګ دا کړي دي منګ دا کړي دي ما دا کړي دي منګ دا کړي دي زمونږ مشر کړي دا قصې ټولې پرېږده سیټ ته کېده عوامو ته دین بیان کا صفا دین ورته بیان کا او دې عوامو ته زه حیران یم لکه اوس زمونږ دا مسلې چې واوري او د دغه قصه ګو مولیانو ده دی وی حیران یو چې د چا ومنو په دې کې د حیرانتیا څه دي په دې خو ماشوم پوهېږي په دې خو ماشوم پوهېږي چې دې څه وي هغه څه وي یو سړی په ممبر لګیا دی انټرنیشنل دلګانو او یو سړی لګیا دی وي پیغمبر دا ویلي صحابي دا ویلي الله دا ویلي قرآن کې دا دي حدیث کې دا دي دی وایي پته ونه لګېده نو دلایل خو دواړو پیش کړو هغه څه دلیل پیش کړی هغه خو ټولو ته انټرنیشنل دلګانې وي اوس وي مولیانو حریان کړي وو دوو کې اوس د ده دا صحیح ده که د ده دا صحیح ده په دې کې هم ته حیرانېږي په دې کې ته حیرانېږي چې د کومې یو صحیح ده او د کومې یو غلطه ده خبره خو بلکل واضحه ده الحمدلله چې د چا هغه صحیح ده د چا غلطه ده څوک عوامو ته دین خو وغواړي او څوک عوام په خپله پنجه کې ساتي د تقلید د تیارو نه وباسي ځکه که د دې نه ووتو نو بیا دوی ته مسله جوړېږي او دا ما ته اوس ته ویلو که نه ما سره یو مولوي صاحب میلاو شوی پاکستان کې یو ځای کې روټۍ پروګرام اوس یو مولوي صاحب راننوتو ما سره میلاو شو نو چې څنګه ما ولیدو نو بس داسې مسکی شو ما ته پته ولګېده چې منهج یو نه دی زمونږ خو ما سره ډېره جوخته غاړه میلاو کړه ما ته وی ګورې مذهب مې جدا دی ما ته وایي دا ولې دا اوس د مولیانو دا خبرې دي وایي مذهب مې جدا دی خو ته مې خوښ یې زه بیا دې الله ښه ساته چې لا مذهب دې جدا دی ما ته پته نه چې ته کافر وې که شیعه به راته وې که قادیانۍ به راته وې ځکه چې مذهب خو تا جدا کو خو لا بیا هم ښه دی چې ما سره کښېنې نو بیا موږ ډوډۍ خوړه دسترخوان باندې ناست وو چې غلی غونته کې زما خوا کې ناست ما ته وایي مړه وې یو کار دې ډېر وران وکړو ما څه عوام دې راپسې وي مولیان کړو عوام دې وي مولیان کړو نو اوس وي موږ ته هم وایي دلیل او دلیل دلیل او دلیل هلته خو سواتي مولوي صاحب دا ویلي ابو حسان دا ویلي او ته دا وی او دا دلیل او دا دلیل ما ته ما ته ګیله مه کوه ګیله د خپل ځان نه وکړه په ځان کې دومره ځای پیدا کړه چې دقه عوام په تا پسې راشي او دلیل تا نه وغواړي او ته د دلیل وښیې بلکې زما شکریه ادا کړه چې الله یې دله جنتونه درکړي عوام دې په قرآن او حدیث باندې پوهه کوې او لګیا کوشش کړي زما شکریه ادا کړه ته خو ما نه ګیله کوې الټه چې عوام دې راپسې مولیان کړو نو دوی د عوام په تیرو کې ساتلي نه یې پرېږدي چې بهر ته راوځي ځکه چې بهر ته راوځي نو بیا دوی ته مسله جوړي او ځکه دغه دا خبره کوله د شیخ عتیق الرحمن شاه کشمیری پاکستان مشهور عالم دی د شاه انور شاه کشمیری رحمه الله چې دا یو لوی عالم تیر شوی دی حنفي عالم دا د هغه نوسی دی هغه دا وي موږ چې به کله سبقونه وي زموږ استادانو به دا خبره کوله ته خو وروسته الله بیا د سلفیت عقیده نصیب کړه وي زموږ استادانو به دا وي چې زموږ شاګرد شیعه شي زموږ په هېڅ پروا نه وي موږ وی ولې وي به چې شیعه شي یا حسین کې ځان وایي راوایي وایي دی زموږ پسې دي وایي دی وایي چې بریلی شي هم زموږ په څه پروا نه ولې وایي چې بریلی شي دی ټول عمر په حلوا پسې ګرځي ګرځي دی ځان له حلواګانې خوري آباد ملک دی ختمونه دي او حلواګانې که چېرته شخصیت پرست شي امام پرست شي ګرځي دی ځان له فلانې رحمت الله علیه فلانې رحمت الله علیه او د بزرګانو قصې او بزرګان کته او بزرګان برلیږي دي ځاله موږ ته څه وایي خو چې سلفي شي که نه والی دي شي دا هم په زړه نه ده جوړه وایي موږ ورته وایي چې ولې لکه ده کیسې چل دی
وی دا چې کله سلفي شي ولا حدیث شي په موږ پورې ونښلي بیا دا خبره دې کمزورې وه دې کې د دلیل نه او دلیل کم ځای کو الله ویلي دي که پیغمبر ویلي دي که چا ویلي نو موږ به دې ځای ته راولي نو د دې ځای نه زه د علماو ته دا درخواست کوم چې د عوامو ته څه وښایي دین ورته وښایي قرآن او حدیث ورته وښایي پرېږدئ دا مقابلې پرېږدئ دا ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا پرېږده د منبر نه تا سنګر جوړ کړی دی ځان له او ډزې کې په هغه چا باندې چې چا سره د طبیعت نه لګي بعض قرآن راولي په ټولې پیټ کې په یو کس پاکستان کې یو مولانا دی ښه مشهور مولانا دی هغه د رمضان او د شعبان دوه میاشتې دوره چې پوره دوره مکمل قرآن په یو مولوي صاحب پټ کو هغه مولوي صاحب سره یو څو ورځې مخکې ورانه شوي وه خو چې کوم آیت به وي ومن الناس من یقول آمنا بالله او بس خلکو کې هغه دي چې موږ په الله ایمان راوړو خو نورې راوړی نه دی وایي لکه هغه بیا به د منافقانو صفات شروع کړو وایي لکه دغه چې راغلی وه بله ورځ بیا به د یهودو د نصاراو صفات شروع کړي چې الله یو یهود دا کړ نو یې هغه بل اوس خو تاسو به خپله ولیدو ټول قرآن راواغستو په یو سړي پټ کړو د الله نه یېره نشته نو د دې منبر نه د دې قرآن نه د دې نه داسې اسلحه مه جوړوه چې ته پرې هغه څوک ولي چې ستا سره طبیعت نه لګي قرآن او حدیث دې دپاره دي چې عوام پرې پوه وکړي نو الله دې زمونږ علما او دعاتو ټولو له توفیق ورکړي چې د قرآن او حدیث خدمت وکړي او چانه چې کومې کوتاهیانې شوي دي الله دې ورته کوتاهیانې معاف کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين